نبی کریم صلی الله د صدقې متعلق ته یو خبر وکم د یو سالک مور و مور یو سړی مور نه جوړو مور ډیره زیاته خوښه او ډیره زیاته مینه وسره لګه نه مور په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور بس دا ورځ دوه دي زیاتې نه دي دې غریب به سار لاړ مور سره به ناستو او ماښام ماسخوتن به د مور نه راغی دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده د شپې خو خدای زه دې مور سره څوکم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره سار به لاړ څه پیمې به یې یوړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وي دا بوځه زه کوم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي بس دلته به یې جړل به نو چې ماسخوتن به دې څه که نه نو لاره کې پټرول پمپ ولته به یې تیل اچول خو دی روان دی مور یې سخته او ډاکټران ورته وي چې ورځ دوه دی ژوند یې زیات نشته دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیز یم بچی مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې راکړي نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواخېستې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله خو یار بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده واقعي مور ډېر عجیبه شی وي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او روز دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بې طبیب او بې حکیم یې جوړ کړی دی بې دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي هغه غریب دوا وکړله هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سینګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې ده دوی جوړ لمبولو لوڼې ده مور مې څه شوه مور څه شوه منډه کړه کاونټر له وی دغه ځای کې فلانکي بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پزل بیګا کړی دی وی څه پزل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې روز دوه ورځې ژوند دې زیات نشته دی وی بیګا د شپې د مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار اوهو زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې او خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړقولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به در کول څه چلو شو وی بچې اس پته راته نه لګي خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یم زه ستا د بچي صدقه یم او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړی وی کوزه شم او ټیک ټاک شم صدقه ډېر قیمتي شی دی نو بیا هغه صدقه چې ستاسو جومات کې وي خدای دپاره خو یو کس خوشحاله کنه د الله خوشحاله هغه صدقه چې مدرسې دپاره وي هغه صدقه چې په هغه ځمکه باندې د خدای د جمونځ به کېږي او په هغې کې به تلاوت کېږي او قرآن به لوستلی کېږي دغه خویندو ته وګوره دغې خور ته وګوره څومره لویه صدقه ده دا بس مونږ خاص د دنیا نه به روان یو که نه دا واقعي چې سړی دا سوچ وکړي چې زمونږ پلار لاړه زمونږ مور لاړه مونږ خو هغه ځمکه یو نه ړه مونږ خو هغه کور یو نه ړه هغوی خو همدغسې ته خالي لاس لاړل مونږ هم خالي لاس ځو او دا به زما نه وروسته پاتې کېږي خدای چې څه به پرې کېږي راشي چې د خدای قرآن پرې لوستلی کېږي راشي چې د خدای دین پکې بیانېږي قسم په خدای د هوښیار سوچ دی دا ډېر قیمتي سوچ دی دا ډېر هوښیار سوچ دی الحمدلله د خدای فضل کبر او ریا ډېره لویه ګناه ده خدای مې د یو ساتي نه کومه کبر او ګناه خو صرف ستاسو رغبت دپاره زموږ والد صاحب چې کله وفات شو زما ورور وي دلته کې د خپل پټي کې مدرسه جوړو یو قیمتي غوندې پلاټ و الحمدلله ما همدغه ځای کې جوړه کړه د خدای فضل الحمد په سر زما پلار یو نه ړو زما نیکه یو نه ړو زما پلار یو نه ړو مونږ یې نه شوړې پرېږده چې هلکان پکې قرآن یادي او سبق پکې وایي قیمتي دی پکار دی خدای له د خدای رسول له د هغوی د دین خدمت له او قرآن له حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوښت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښوولي دي
وی او بالکل امیر المومنین لکه ملس پروت ته د منافقینو ما ته خولې پلان کې منافق فلان کې د پلان کې زوی منافق فلان کې د پلان کې زوی منافق فلان کې د پلان کې زوی منافق ټول راته خودلې دي خو ګوره امیر المومنین که غواړي عادت خولې نشم خولې دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته وایم زه ورته وایم هغه مو یریده که ورته مې وکړل چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توروالي ټول به ټکو سترېږي زه وایم هسې امیر المومنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه ده دومره لکه عجیزی پرته ده او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلق ورسره دی صحابه او جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډې ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دي شي دلته به دې اوښان څرول دلته څپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وڅرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلق سارو خان بودی ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بودې اوږې راولې عمره د اوښانو د چلولو سر په چلم نه پوهېږې اوښان نه چې سرولی تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورئ دا نن چې دنیا در نه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت دی زما رونو بادشاه به کبر نه کوي ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه کنه عاجزي وکړه غریبو سره کښېنه مسکینانو سره کښېنه قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو ځان یې اوچت نه حسابو بار نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوي نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا زنا کوي او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبر جن کوي او دریم څوک دی فقیر مختال چې دی غریب دی بیا کبر کوي مالدار لم کبر ګناه ده زمال خوشته کنه مالدار لم کبر لوی جرم دی لوی جرم کارخانه موټر خوشته کنه نو کم وخت ته ولې کبر کوي تو غریب لک خدای ته په سجده پریوزا او داسې وایا چې پیغمبر مبارک وي چې فقر زما فخر دی خره چې فقیر یم چې تا خو الله یاد کما ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي خدای په دې فقر هم خوشحاله شکر دې په سترګو جوړې خدای په دې فقر هم خوشحاله یم بلکې خان دې په لاسو شل دی خدای په دې فقر هم خوشحاله یم اگه خان دې تا ته نو درېږي زه تا ته 15 وخته ولاړ یم نه خانان نیکان خلک هم شته الحمدلله صالحان خلق اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نو درېږي او زه تا ته ولاړ یم هغه سره تسبیح لاس کې نشته ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي ماله خدای ته بچي را کړي دي دا ووایه زما رونو کبر خدای بدي شي هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق که او نن یم جوسا د مصر په میوزیم کې عجیبګر کې پرته ده سخا داړې دا سخا پوزه دا سخا لاسونه او په صندوق کې د شیشې باندې خلک ور دي او تماشې کوي او زه خو چې ودرېدم لکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي بیا خو ګناه د کفر دی دا ته به لوی سړی نه وایو د خو د خدای دعوه کړې وه وایي زه خدای یم هوټي زه نه خدای ته خېټه کې د 15 دړی غول پراته دی او خدای یم ته خدای متیاز یې ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي ټټی کې چې کښېنې لغوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي سهار او ماښام څومره سوټه کې ته خدای یې
ته ځان ته رب وې؟ رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي، تکلیف نه راځي، ډوډۍ ته، خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی. صفا او ستره، ان الله جمیل یحب الجمال، پاک او خوبصورت او ستره دی. الحمدلله. ما وی پیغور به ورکو، زړه کې مې راغله داسې، ما ټیزه نه ما وی دې شکل ته دی وګوره، تا وی زه رب یم، زه خدای یم، هلته پروت دی. غرور او شیطان سره خدای څه وکړل؟ شیطان هم وی که نه، خلقتنی من نار وخلقته من طین. د ده ته سجده وکړم، آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا، د اور نه پیدا. کبر یې وکړه، کبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه. اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني، دا کبر جني، دا کبر کوي. چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي، دا کبر کوي. مونځ نه راځي، دا کبرجن دی، دا د خدای ته حاجت نشته، دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي. دې چې مونځ نه کوي که نه، دې روژه نه نیسي که نه، دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې ساجت دی، دا مونځ ته پکې ساجت دی. مونځ وکړه، تندې په خاوره ولګوه، عاجزي وکړه. یو ورځ په دا ناره تېره کړه، یو منټ، یو ورځ په دا ناره تېره کړه او لوږه تېره کړه، عاجزي وکړه الله پاک ته. د خدای پیسې راواله، د خدای په لار کې ورکړه، عاجزي وکړه. د خدای مال راواله، خدای پاک له ورکړه، عاجزي وکړه. ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کبر یې وکړه. ابا واستکبر، تکبر یې وکړه. الله قرآن شریف کې فرمایي، نو رب العالمین ورته څه فرمایي؟ رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لکه، کوزیږه، شابه جنت ته کوزیږه، بالکل کوزیږه جنت نه. تعالی نه مناسب ان تتکبر فیها، چې په جنت کې تکبر وکړي. فاخرج وځه، ورکشه. کبر لوی ما سره خایږي، ته څه شی؟ امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کال عبادت یې کړی. څونه؟ 80,000 سال عبادت. عابد دې ته وایي. ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بر اوسېده، خو چې تکبر یې وکړه، دغه یم د اور نه پیدا، او ده ته به سجده لګوم. 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو، ختم، ذلیل او رسوا شو. دنیا ته یې راولېږه، ځه اوس دنیا ته، بس. او بیا هم عاجزي ونه کړه، بیا هم معافي ونه غوښتله. بیا څه وایي؟ وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم، هر طرف نه به وله راتاوېږم، هر طرف نه، او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم، د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم، نه پرېږدم. الله وی ښه، ما ته قسمونه خورئ، ما ته بډې وی، ما له جوابونه راکئ چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل، ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک کړم. ان عبادی لیس لک علیه سوء. فکر مکوه چې کوم زما بندگان دي، بندگی د عاجزي ده پکې، بندگی د عاجزي ده پچا کې، هغه ته ټرتم نشي کولی. اکه ګناه وکړي بخم به ورته، ځه څه کولی شي؟ چا کې عاجزي رو بندگی رو، ما ته تندې په سر لګئ، ته ورسره هر څونه چې ګمراه کې، زه به یې بخم او جنت ته به لېږم.